لګي د ټولو محترمو خویندو او محترمو ورونو څخه او ګرانو ځوانانو څخه مننه کوم چې په دې ماښامي کې چې د محترم یار صاحب په ویاړ باندې تدوین شوی و برخه یې واخیسته او ټولو ملګرو د یار صاحب په باره کې خبرې وکړې. زه فقط همدومره په نتیجه کې ویم چې یار صاحب لکه چې هماغسې چې نوي یار دی نو دی د خلکو یار دی، د وطن یار دی، زموږ د ټولنې یار دی او زموږ د بانډو د کلو یار دی، د غرو او د رغو یار هم دی او دا زموږ د غمونو او د خوشحالیو یار دی. او بیا کله چې د یار صاحب سره شاعري ملګرې شوې ده، یعنې دا د شاعرۍ ملګری شوی نه دی بلکې شاعري یې د ملګرې شوې ده. نو کله چې دغه ټول کلمات سره یو ځای شي او د ده په وجود کې سره یو ځای شوي دي نو د ده نه زموږ د وطن یو خوږژبی شاعر او یو وتلی شاعر جوړ کړی دی او موږ د ده د ادبي او هنري کارونو قدرداني کوو او ده ته په آینده کې د هوسا ژوند دعا کوو او ده ته د نورو ادبي او هنري کارونو بریالیتوبونه غواړو. او په آخر کې د کونړ د کلتوري ټولنې د کار کمیټې څخه مننه کوم چې دغه ادبي ماښامي تدوین کړی و او هیلهمند یم چې په آینده کې نور دغسې ادبي او هنري محفلونه جوړ کړي او دوی ته لا زیات بریالیتوب وغواړي.